د ټاپي او افغان ترکمن د اقتصادي دهلیز او انرژي لیږد او ورته نورو سترو پروژو د عملي چارو د پیلېدو په پار د چمتووالي ناستې ته د بهرنیو چارو وزیر ویلي ترکمنستان هیواد سره په ځینو ډیرو لویو پروژو باندې کار روان ده چې تر ټولو لویه پروژه مشهوره پروژه ټاپي ده بله پروژه د ریل ګاډي د پټلۍ ده بله د برق ده هغه اسناد چې د دواړو هیوادو تر مابینځ باید امضا سي هغه مراحل هم الحمدلله نهایی سوي دي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د ګډون په موخه د کامرون جمهوریت پلازمینې یاوندي ته سفر کړی. اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه او د نړۍ نور هیوادونه د مشترکو مشروع ګټو په چوکاټ کې له افغانستان سره اقتصادي او سوداګریزي ملګرتیاو ته داخل شي. موږ د ځان او نړۍ دواړو لپاره د امن پیغام لرو. دا د نړۍ د ټولو بشرپالو هیوادونو په ځانګړي توګه د اسلامي همکارۍ سازمان مسؤلیت دی چې د فلسطین قضیې ته عاجل عادلانه او دایمي حل پیدا کړي او دغه حل د تطبیق لپاره هر ډول اړینه سیاسي اراده همغږي او امکانات پیدا کړي. د بهرنیو چارو وزیر د کامرون جمهوریت پلازمینې یاوندي ته د سفر په لړ کې د سعودي عربستان، ترکیې، قطر، آذربایجان، عمان، اندونیزیا، ایران، فلسطین، سومالیا او نور هیوادونو له هیئتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان او اړوندو تخصصي ادارو له مسؤلینو سره جلا جلا ناستې کړي. په دغو ناستو کې له اړوندو لورو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او هم په بیلابیلو ډګرونو کې د همکارۍ د نویو فرصتونو پر ایجاد مفصلې خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزیر د کامرون له پلازمینې یاوندي څخه د بیرته راتلو په لړ کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه هم لیدنه کړې. د یاد قونسلګرۍ ډیپلوماټانو ته د ښه استازیتوب او خدمات وړاندې کولو اړوند لازمې توصیې او سپارښتنې کړې. او وروستی خبر دا چې د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان جمهوریت له لوري د افغانستان اسلامي امارت له ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کول د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان اسلامي امارت د اړیکو د رامنځته کېدو او پیاوړتیا په باب سیاسي درک او د ستاینې وړ ګام بولي او هرکلی یې کوي.